تېره اونۍ په هلمند کې 12 تنه غله نیول شوي. تېره اونۍ د لښکرګاه ښار په ګډون په واشیر، ګرشک او ناوې ولسوالیو کې په 9 پیښو کې 12 تنه غله نیول شوي دي. دا پیښې داسې مهال رامنځته شوي دي چې د افغانستان اسلامي امارت امنیتي ځواکونو یادو سیمو ته رسیدګي کړې او تېرې یوې اونۍ په جریان کې 12 تنه غله نیولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WPY د مال په افغانستان کې له 12 کسانو څخه 9 تنه کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د بنسټ کڅم پر روان 2022 کال کې له 21 میلیون افغانان سره مرسته کړې، خو زیاتوي چې لام په افغانستان کې پلرونه نشي کولای خپل بچیو ته روغتیايي خواړه چمتو کړي. ټولګټو چارو وزارت وایي چې د غزنی له ښاره تر مکور ولسوالۍ پورې د سړک سروې په موخه یو تخنیکي ټیم غزنی ولایت ته لیږلی دی. د یاد وزارت په وینا د ټیم ته د یاد سړک د سروې دنده سپارل شوې ترڅو د پلونو او پلچکونو په شمول د اساسي ترمیم او بیا رغونې کار پیل شي. د افغانستان بانک وایي چې سبا یک شنبه د داوطلبۍ له لارې 11 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. دغه بانک له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې ده څو په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د دې هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان د 5 کلونو لپاره په ټاکنو کې له برخې اخیستلو منع اعلان کړ. دغه کمیسیون ویلي چې خان په دې موده کې د ولس استازیتوب نشي کولای. پر عمران خان تور دی چې د توشه خانې په ډالویو کې فساد کړي، خو نوموړي دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د په دې ډالویو پیسې ورکړي او غلا کړي نه دي. توشه خانه کې د نورو هیوادونو له خوا پاکستاني چارواکو ته ورکړل شوي ډالۍ ساتل کیږي.